بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 19 د اکتوبر کال 2015 چې د یکشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په برنامه کې د افغانستان موضوعات، نړیوال موضوعات او ستاسو ځینې پوښتنې دي چې تاسو سره شیر کوم. د پاکستان د مقبوضه افغانستان خاورې باندې چې دغه پنجاب پوز دی د هغه یعنی د خیبر پختونخوا بلوچستان راپورونه نن نه شریکوم، هغه به ان شاء الله سبا ورځ تاسو سره شریکم. راځم د پاکستان د برمل او په اورګون باندې د بمبارد چې پرونه کړو دغه په نتیجه کې ډیر مظلوم خلک وژل شوی دي، حتی په د عام خلکو په دکانونو باندې بمبارد کړی دی. او په عین حال کې د خدا ویل چې د ګل بهادر د ډلې د مجاهدینو یا د هغې کوم ډلې په وهلي، مګر دی اصلا د افغانستان د ځوانانو د کرکټ یو ډله چېرته دغه مصروفو هغې باندې دا کړی دی. 9 د کرکټ لوبغاړي او یو عام وګړی وژل شوی دی، 14 تنان زخمیان دي. او د دې په مقابل کې افغانستان د پاکستان سره د راتلونکي نومبر د میاشتې لوبه ملغا کړې ده، ویلي چې دا لوبه نه کیږي ځکه چې پاکستان زمونږ په خاور نه تنها په خاوره یرغل شروع کړی دی بلکې مظلوم خلک په دې بهانه او په هغه بهانه ولي. په همدې سلسله کې تاسو معلومه ده چې په قطر کې د اسلامي امارت ناسته پرون یعنی د شنبې په ورځ صورت ونیوله چې دې کې د دواړو طرفو خپل د کوي. اول دور د خبرو پای ته رسېدلی، دویم دور نن د یکشنبې په ورځ په دوباره قطر کې شروع کیږي. د پرون ورځې په پایله کې دا خبره وشوه چې د اسلامي امارت استازو یعنی وزیر دفاع او رئیس د استخباراتو عبدالله قوسیق د هغوی نه دا غوښتنه کړې ده چې تاسو موږ ته وایئ تاسو ټي ټي پي د افغانستان نه مشران یې ونیسئ باندې کې خو ټول خیبر پختونخوا کې ووتل ځکه چې هغه خو نورولي خپل ویډیو جاری کړله او همدارنګې ګل بهادر هم په وزیرستان جنوبي کې هلته موجود دی. نو په دې اساس تاسو دا خبر غلط دی، مګر زمونږ چې کوم راپور تاسو ته درکړی دی چې شهاب المهاجر، سلطان عزیز، صلاح الدین رجب، عبدالحکیم توحیدی او عظام چې تاسو سره د داعش مشران دي او لګیا دي د دهشتګردۍ لپاره خلک ټرین کوي، تاسو سره هلته په محفوظ ځای کې دي، دا تاسو موږ ته راوسپارئ، بیا موږ تاسو سره خبرې کولی شو. نو اوس یې توپ یې د هغې په غاړه ور اچولی دی او اسلامي امارت منتظر دی چې د جواب برته راشي. همدارنګې مولوي محمد نبی عمري د کورنۍ چارو وزیر معین ویلی دی چې د ټي ټي پي غوښتنې مشروع غوښتنې وي. موږ د دې پیغام چې کله د دې ترمنځ یعنې هغه 2 کاله مخکې چې دوی کوم منځګړیتوب کړی و، دوی وایي چې موږ یې دې پیغام دوی ته رسولی و، اما پاکستان مثبت ځواب ورنکړ او بیا د هغې ځواب په مقابل کې دوی په ټي ټي باندې بریدونه وکړل او هغه اعتماد یې له منځه ویوړه. بله خبره دا کړې ده چې دغه ټي ټي پي چې دوی دعوه لري دا خو د اسلامي امارت په نظام په وخت کې دلته نه دي راغلي او نه دلته اوس ځای لري، بلکې موږ یې دې ځای نه دوی ایستې دي، دی ټول د هغه غاړه د خیبر پختونخوا کې دي. مګر همدغه خلک کله چې د جمهوریت په وخت کې دلته وو او هغې وخت کې دلته دی هغه وخت کې دغه اقدامات ولې نه کول، په هغه وخت کې دغه فرضاً حمله یې ولې نه کوله، لپاره دی چې بادار یې دلته موجود و. پرون یو ورور مانه پوښتنه کړې وه چې د ټي ټي پي به څومره کسان ما ورته په ځواب کې ویلي چې په حدود د 15,000. نن د مجاهدینو نه یو کس ټلیفون کړی او معلومات یې دغه کړل چې ستا دا احصایه غلطه ده، زموږ د مجاهدینو او د ازادي غوښتونکو د غورځنګ ډله په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې بدون د بي ال ای نه، د بي ال ای خو تعداد جدا دی، د 80 نه تر 80,000 ته ورسیږي. دا یې دوی دعا وه، دغه خبرې ما ته راکړه او ما تاسو ته ورسو. والله اعلم چې دومره به یې که به نه خو ما هغه تخمینه خپل د حساب نه ولګولو، تاسو ته مې وویلي. راځم په نړیوالو خبرونو کې یوکراین پر روسیې باندې برید کړی دی او د 1 شپېته ډرون
چې روسیې ته استول شوي وو هغه روسیې ویلي چې مخې نیولې او غورځولې دي. روسیې دا ادعا کړې ده چې د دې 22 دانې د دې په د کریما په جزیره کې له منځه تللي دي. 14 د روستوف په ښار کې د منځه وړل شوي دي. 6 د تور بحر په سر باندې له منځه وړل شوي دي. 15 د بریانسک په ښار کې له منځه وړل شوي دي. 2 د تولا او د مسکو کې او 1 دانې د کورسک په ښار کې له منځه وړي دي. همدارنګه روسیې دا ادعا کړې ده چې 3 ښارونه د یوکرین نیولې دي او په دې کې د برمولا یا پرمولا ښار هم شامل دی او په روسیې دا هم دغه کړی دی چې 15,000 کیلومتره مربع د یوکرین ځمکه اوس د دوی په ولکه کې ده او د دوی په کنټرول کې ده. همدارنګه نړیوال خبرونو کې اسرائیل نن پر لبنان په عامو خلکو په کورونو باندې بمبارد کړی دی او د خلک له شهیدان کړي دي او کورونه له منځه وړي دي. همدارنګه اسرائیل نن یو ځل بیا غزې باندې چې هغه سي الته ادعا وکړه چې تاریخي ورځ ده قرارداد امضا کړ. نن په غزه کې یو ځل بیا په ماشومانو باندې چې الته فوټبال کو لوبه کوله ډزې کړي دي او بیا د او چون هغه فوټبال کې منډه والي دی ویلي دي چې دا ماشومانو زمونږ عسكر ته خطر او د پاغي باندې يرغل کو نو موږ وهل نو دا ماشومان په د فوټبال په وخت کې شهیدان کړي دي. لکه کوم کار چې پاکستان اوس لګیا دی په کابل کې په برمل کې په سپین بولدک کې په عامو خلکو باندې کې هغه وژني بیا وی چې ما ګل بهادر می والد او نور ولی می والد دروغ وایي. بل نړیوال خبر دا دی چې امریکا د شپږم ځل لپاره د ونزویلا په یو کښتۍ باندې حمله کړې ده. کښتۍ له منځه وړې ده او دلیل دا ویلی دی چې دا کښتۍ د دغې لپاره د مواد مخدرو لپاره هغه ډیزاین او جوړولې د هغې موادو لپاره و. نو په دې اساس دا نه دی وی چې هغې کې مواد و که نه و. وی دا کښتۍ چون د مواد مخدرو د انتقال لپاره جوړه شوې وه د هغې سایز نه وه نو دی د منځه وړې ده یعنې د شک په بنیاد باندې کښتۍ ورته د منځه وړې ده. بیا ونزویلا امریکا ته مخکښ کړی دی پیشکش کړی دی چې که زمونږ د دې جمهور رئیس چې دی مادورو که هغه ورو ورو د قدرت نه حاضر شي چې لرې شي او دغه پروسه به 3 کاله د منځ لاس ونیسي یعنی دغه پروسه د دې د قدرت نه تلل به 3 کاله ونیسي او 3 کاله بعد به دی په یو عبوري حکومت به جوړ کړي چې دغه عبوري حکومت به د 2011 پورې ادامه پیدا کړي او په دې رقم سره به مادوري د قدرت نه لرې شي او نظام به بدل شي. خو امریکا دا پیشنهاد رد کړی دی ویلي چې د دې پیشنهاد باندې اعتماد نه لري. راځم دلته چې زموږ په ملي سطح باندې نن د افغانستان یو تلویزیون چې شمشاد تلویزیون باندې کېږي د یو فرمان په ترڅ کې بند کړلی شو او ویل چې دا ملي ګټو په خلاف باندې عمل کوي. په ټوله کې هر نوع میډیا چې وي د میډیا تړل په آزاده ټولنو کې دا یو ښه عمل نه دی. میډیا هر نوع د کې تاسو معلومه ده چې د ټرمپ په خلاف ډېرې میډیاګانې دي چې د ټرمپ نه خوښېږي که د ټرمپ په خوښه یي سینن یو دقم نه پرېږدي نه تنها چې بندي ټوټې کوي خو جمهور دی مګم زوری نه رسیږي او دا کار نه کوي. نو شمشاد به غلط کارونه ډېر کړي خو زما په نظر بندول درست کار نه دی. د نور تلویزیونونو بندول هم درست کار نه و لکه د نور لکه د بریا. میډیا ته قواعد او اصول جوړ کړي بندوي یې مه او د قواعد او اصول نه چې تخلف کوي جرمانه پې لګوئ. دا ټول نړۍ کې همداسې دی غټه جرمانه پې لګول کېږي. راځم دې ته چې د شمشاد کړنې سمې نه وي دا یو واقعیت دی. ما په خپله ورسره خپل مرکې بندې کړې وي او زما علت ډېر واضح و چې ما ته د کمونستانو اډه غوندې ښکاره کېدله. یو خو دا چې دوی د پاکستان د آیسای سره لارم وه دا یو خبره وه. بله خبره دا وه چې دوی د کمونستانو اډه وه. داسې برنامه به تاسو را پیدا نه کړئ چې هغې برنامه کې یو خلقی یا یو پرچمې ناست نه او برنامه بدون د هغې نه بالخصوص د یو ګرداننده و روح الله علیزی هغې ته خوند نه ورکو چې په ښي لاس او چپ لاس کمونست ناست نه وی. ځکه چې څومره چې معلومات لرم دی په خپل هم لکه چې د پلار د خوا نه پلار خلقی و او دی تاسو وکتل چې د افغانستان د ملت د قاتل قبر ته لاړل او هلته سلامي وړاندې کړله. هر هغه څوک چې د ډاکټر نجیب قبر ته ځي دې معنا دا ده چې هغه کس د افغانستان د 1.5 میلیون شهیدانو وینو ته حرمت نه لري
هغه د افغانستان جهاد ته حرمت نه لري، هغه جهاد هم غلط ګڼي او 1.5 میلیون شهیدان هم غلط ګڼي. کنه که څوک دې ته حرمت ولري نو بیا د هغې د قاتل ته د هغې جاني د هغې ته قبر ته نه ورځي. په زمین کې یو بله یادونه مو کوم چې پرون ما شپه په بله برنامه کې خپل دا دغه کړی چې حافظ الامین دا ویلي چې ټول ملت افغانستان دې ختم شي، چې دغه لږ کمونستان هم پاتې شي، زموږ هم دا پکار دي. او دا یو تاریخ واقعیت دی چې دا یو ورور راته لیکلي چې هغه ډېر یو غټ عظیم رهبر و او تا هغې پسې څنګه خبرې کړې. دې نه معلومېږي دا نفر د ورور زموږ هېڅ تاریخ نه اطلاعات نه لري. حافظ الامین 3 میاشتې او 11 ورځې حکومت کړی دی. 3 میاشتې 11 ورځې. په دې 3 میاشتې 11 ورځو کې د 15,000 کسان وژلي دي او لیستونه یې ځوړند کړي دي. دا دومره لوی قاتل او جاني و. د کمونستانو د کم نفر چې یاده کوي هغې هم دومره وژنې کړي دي. د ده نه ده کې ډاکټر نجیب د ده نه بدتر و. او ببرک کارمل خو بالکل وطن روغ روسانو ته ورکړه، د هغې په تیارو په بال باندې راغی. نو د جنایتکارانو نه دفاع کول ډېر غلطه خبر ده. او که ډېر د دې ورور دا وایي چې دغه د لارې شاغه کلیپ دې وګوري چې په بسم الله الرحمن الرحیم باندې حافظ الامین خاندي رشخند وهي. که دا د دې خاورې مشري کول او دې خاورې خلکو ته احترام درلوده، د دې عنعناتو رسوماتو او د دې عقیدې ته به احترام درلودلی. بناً دوستان تاریخ نه باید ځان خبر کړي، بې ځایه دفاعګانې کم ځای نه نیسي. تاریخ یعنې لمر په 2 ګوتو نه پټېږي. که تاسو ډاکټر نجیب نه سر ستوری جوړ کړئ که نه، دا خو هغه دغه اوس داسې بله ورځ مې یو افغان دی، نو څه کوم لفظ ورته استعمال کړمه چې یعنې دا د حماقت یو نهایت دی چې ته دا ووایې چې او د افغانستان جهاد برحق دی. دا جهاد د روسانو مقابل کې برحق دی، خو په ځان کې دا هم ووایې چې ډاکټر نجیب هغه قهرمان دی چې د جلال آباد جنگ کې د پاکستان په مقابل کې مات که. نو اوس دلته بیا زه نه پوهېږم چې جهاد برحق دی او که ډاکټر نجیب برحق دی. که چېرته جهاد برحق دی خو نجیب په هیڅ حالت کې برحق بیا نشي کېدلی، او که نه نجیب برحق دی بیا جهاد برحق نه دی، بیا د کمونستانو د ډلې نفر واضح معلومیږي. دا نشي کولی چې په یو وخت کې دواړو دغه کې تاسو خپلې خپې ځای په ځای کوي. دا امکان نه لري چې 2 خپې په یو موضوع کې ځای په ځای کوي. هم به وایي چې جهاد برحق و او هم وایي چې ډاکټر نجیب هغه قهرمان دی چې د جلال آباد جنگ یې مات که. جلال آباد جنگ چا کو؟ خو مجاهدینو کو، د کمونستانو د نظام د پرځولو لپاره، د وطن پلورونکو د نظام د پرځولو لپاره. نو که په دغه فرق څوک نه پوهېږي ده ته به زه څه شی وشم ویلی. دا مې صرف په یاده کړه چې دوی متوجه شي چې خبرې خو اسانه دي، هر څوک راځي کینی کوي، خو د خبرو سر و بر باندې ګورئ چې دا سر یې تاییدوي او دا سر یې تاییدوي. لکه یو بل و چې پخوا کمونستانو وخت کې په خات کې و، بیا د غني په وخت کې د غني په سر 22 غاښونه د خلکو ماتول، او اوس د ملا هیبت الله بوټان پاکوي. هغه هم همدغه رقم ده وایي. هغه وایي چې مجاهدین برحقه دي، حکمتیار قهرمان دی، خو ډاکټر نجیب چې دی د خاورې پاک شهید دی. نو دا خبره خو نه جوړېږي وروره، ځکه چې ته هم حکمتیار ته بوټ پاکي کې، هم ډاکټر نجیب ته بوټ پاکي کې، هم جهاد ته بوټ پاکي کې، هم کمونیزم ته بوټ پاکي کې. دواړه ځای نه کېږي. 2 هندوانې په یو لاس کې نه نیول کېږي. یوه هندوانه به نیسي، طرف به معلوموئ، طرف هم معلوم کوي. طرف په تاریخ کې د افغانستان ملت قرباني ورکړې، دې باندې انکار نشي کولی. دې باندې انکار نشي کولی چې د 1.5 میلیون شهیدان ورکړ شوي دي، او دا د کمونستانو مقابل کې ورکړ شوي دي. ډاکټر نجیب یو کافر و لعینو، وطن یې خرڅ کړی و په روسانو باندې. مونځ او داسې نه کو، خپل د فامیل غړي وایي چې قرآن شریف یې زما په مخ کې ایسته غورځولی دی. نو تاسو چې دې باندې باور نه کوئ، د هغې منافقانه خبرو ته راځئ په هغه وخت کې چې دی ناکامۍ سره مخ او نوره لاره ورسره پاتې نه وه. نو دې کلمې ویلې، نو خو د اسلام کلمې نه شو ویلی. دا کوم پیشبیني چې کړې وه چې تا مجاهدین به راځي او داسې دربدري به کېږي، خو ته د خپله د هماغې د نړیوال پلان حصه وې چې دغه پلان یې جوړ کړه چې مجاهدین به بدناموي. نو ته څنګه ده؟ اوس زه هم ډېر مسایلو کې پیشبیني کومه. نو دا خو نه ده چې د پیشبیني باندې سړی د هغې داسې کېږي چې ته به کافر نه به شهید جوړی. دغه اوس دغه د پاکستان جنګ چې شوی دا خو ما تاسو ته پروسه کالې نه ویلي چې دا جنګ به کېږي. نو دا خو معنا نه شوله چې زه په هر څه باندې کوم ډاکټر نجیب پیشبیني کوله، تاسو هغې نه راته فرشته جوړه کوئ. راځم پوښتنو ته.
عبدالله مخلص 1333 والا وی دا ورور دا وی چې د دې وخت را رسیدلی چې په پریمانه پیمانه تجهیزات واخلو، مثلا جټ الوتکې 50 نه تر 100 دانې، بالستیک میزایل 1000 دانې، موږ 15 یا 10 نور هم 15 یا 10 کاله نور هم لوږه برداشت کولی شو، خو تجهیزات لازم غواړو، موږ د اسلامي امارت تر څنګ ولاړ یو. یعنی دا ارمان د ستا ډېر ښه ارمان دی وروره چې موږ دومره شیان واخلو، خو دا کوم شیان چې تا ویلي دي دا ډېر یو لوی خیال پلو تاوالی دی. دا خو سخناخت او کشمش او قرت خو نه دي که نه چې 50 دانې د دې نه واخله او 100 دانې د دې نه واخله 1000 دانې میزایله تا ته 10 دانې څوک نه درکوي، ته 1000 دانې غواړي، بیا د 100 دانو قیمت ته لرې. بله ورځ مې تاسو ته وویل چې تیارې ارزانه نه دي. دغه نن یو ډرون قیمت مې اورېده تازه جوړ شوی دی، وایي که ډېر واخلې نو $1.5 او که بیا لږ اخلې بیا دې نه ډېر قیمته دي. او ډرون چې دي $1.5 هم شته، $15,00,000 هم شته، $1.5 هم شته، او داسې ډرون هم شته چې $50 ملیونه پورې دغه دي ډرون شته دی چې هغه بې پیلوټه تیاره ورته ویل کېږي. دا وړو ته هم بې پیلوټه وي، خو هغه بلکل بې پیلوټه تیاره ده چې ځي جنګ کوي، معنا ورکوي، بېرته راځي کیني، روغه تیاره ده، دغه نه ده، سیستم یې دا دی. تاسو ویلي چې 50 نه تر 100 تیارې. تاسو پوهېږئ چې د افغانستان ټوله د سرمایه د افغانستان د نچوړ چې کې دغه استوبو دي چې دغه څه دی چې خوراک سکاک چې دغه ورته وایي ګراس انکم چې ورته وایي، یعنی ناپاکه دغه ټول یو 50 میلیارده ډالر دی. زموږ سرکولیشن چې کوم یو دی دا ټول 1.5 میلیارده ډالر دی. 50 دانې تیارې د کم از کم 100 میلیارده کېږي. که 100 دانې واخلې، 100 دانې ضرب دی دغې که ضرب دی 80 میلیونه، دا د F-16 په قیمت که 80 میلیونه، نور دې نه ډېر جګې دي، نو دې نه جوړېږي 2 میلیارده. 2 میلیارده ته د کوم ځای نه کوې؟ 1000 دانې میزایلونه دې حساب که. همدارنګې دا او بل دا دی، اوس ایران ډېره پیسه هم لري، هر څه لري. ایران خو حاضر دی چې پیسې ورکړي، تیارې ورته ورکړي خلک. ولې ورته تیارې نه؟ تیارې خو نه وي، لکه دا خو داسې نه دي چې هلته د لوبو ټکالو شی جوړ دی او ته پیسې ورکړې او درته یې درکړي، داسې نه دی. ته به آډر ورکوې، فرمایش به ورکوې. په دنیا کې داسې تیارې هم شته چې اوس فرمایش شوي دي، اوس آډر شوي دي، په کال 2022 کې به هغه پوره کېږي، ورکول کېږي به. دا رقم ته دي. دا تیارې داسې نه چې نن دې آډر کړی او سبا هغه هلته فابریکه خو داسې نه ده چې ماشین دې راوباسي یې. دا خو یو دانه جوړیږي. نو د ده لپاره وروره دا ستا یو ښه خوب کېدلی شي، خو د حقیقت سره هیڅ لاره نه لري. نه افغانستان دا سرمایه لري، نه دا پیسه لري، نه یې څوک ورته ورکوي، نه دا تیار دي. داسې ووایي چې 2 دانې 3 دانې لاړ شي واخلي، په قرض واخلي او په آینده کې پیسې ورکړي. 1000 دانې میزایل تا ته څوک په یو ځل کې نه درکوي. ایران ته یې ورنه کړه چا، هغه ایران خپل لري، خپل په مټ ولاړ دی. راځمه، سید جاوید ورور ویلی دی جنگ د افغانستان سره د هر کشور د افغانستان سره جنگ د هر ملک لپاره یو وحشتناکه خوب دی. د پاکستان ولې د دغه مشکل سره ځان په خپله په دغه وحشت سره د افغانانو په مقابل کې ودرو؟ لپاره دی چې د اردو په لاس کې لوبه ده، هغې سترګې پټې دي، هغې امریکایي ډالر ګوري، هماغه غواړي، هماغې ته سترګه پټه کړې ده، نو ځکه د دې سترګې نه خلاصېږي او ځان یې دې اور ته اچولی. ام حسن شینواري 9260 وایي هغه د CIA کارمنده سارا ولې د پاکستان طرف نیولی؟ ما تاسو ته ویلي دي چې دغه اوس چې په امریکا پاکستان افغانستان سره جنګېږي، د امریکا په شا ټپک ورکوي چې بچی ورشه ورسره وجنګېږه، لپاره دی چې په افغانستان باندې خراب کړي. نو سارا خو د CIA نفر ده، هغه چې کله د پاکستان طرفداري کوي، پاکستانیان خوشحالېږي، تشویقېږي جنګ ته، نو د دې خلکو په ذریعه باندې تاییدوي چې دی جنګ ته لاړ شي. دیدار په نوم ورور 1906 نمره وایي چې دغه میزایل چې کوم یو اسلامي امارت استعمال کړی، ویل کېږي چې دا د روس د زمانې د سکاټ او یا د لونا میزایلونو نه پاتې دی. لونا وروره د روسانو د زمانې میزایل نه دی، لونا مجاهدینو ته فرانسې ورکړي
هغه ضد ټانک او ضد دغه میزایل دي لونا نو هغه د روسانو دغه د اوسکاټ د روسانو دي هغه بیا د ډاکټر نجیب نه اوسه دانی پاتیو بیا ویل کیږي چې په دوران د مجاهدینو کې غیب شوی دي لا درکه شوی دي چې هم د پاکستان ته تللی دي او که بل چا باندې خرڅ شوی دي وجود نه لري نو دا کېدای شي نوې میزایل دي که د هندوستان یا کوم بل مملکت به کومک کړي اخرین سوال دا دی چې مدثر عزیزی وایي چې بهترینه گزینه د اسلامي امارت لپاره دا ده چې د کونړ په سیند باندې برق شروع کی او که پیسې نه لري یو اعلان دی وکي په خدای قسم چې د دنیا هر ګوټ نه به پیسې ورته راماتې شي دا یو ښه تخیل کېدی شي خو عملي نه دی دا پیسې داسې رقم ته څوک نه ورکوي او د همدې لپاره اسلامي امارت نه شروع کوي یو دلیل پیسو کموالی دی چې هغې باندې ډېره پیسه لګېږي دویم دلیل دا دی چې هلته امنیتي مسله د هغې ډېره سنګینه ده که تاسو دا کار شروع کړه پاکستان هره ورځ به پې بمبارد کوي نو د ده لپاره که چینایانو کومه ژمنه کړې چې دغه به آبادۍ جوړوي بیا هغې خپل امنیت مثلا په خپله نیسي نو په هغه صورت کې ممکنه ده خو فعلا د چینایانو سره هم د دوی خبره جوړه نه ده نو هیله ده چې برنامه وګورئ خوښ کې دوستان سره شریکه کړئ تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم وما علینا الا البلاغ